پکتیکا کې د زلزلې تازه ټکانونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په سلامونو مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ځایي سرچینې وایي نن سهار زلزلې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې ځینې سیمې لړزولې چې له امله یې تر دې دمه 15 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو سرپرست حکومت هم منلي چې د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې دویمه زلزله شوې ده. د سرپرست حکومت مرستیال ویاند احمدالله وثیق رسنیو ته ویلي چې دا زلزله نن د جمعې په ورځ د چنګاښ په 3 سهار شاوخوا 10 بجې په ګیان ولسوالۍ کې شوې چې په وینا یې د لومړنیو معلوماتو له مخې 15 تنه مړه او تر 10 زیات ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په شپه هم د یاد ولایت په ګډون د خوست ځینې سیمې یوې وژونکې زلزلې لړزولې دي چې له امله یې تر 1000 زیاتو هیوادوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.